له تا نه مې هیله دا ده چې هر څنګه وي ته دا ځل له دې موضوع نه تېر شه. په مخ دې څه شوي؟ وای وای پښې مې ډېرې درد کوي. د درد له امله په ډېرې سختۍ دلته راغلم. اوه غوښتل مې ستا خبرې واورم خو روژه ماتې لپاره چمتووالی نیسم. د څه شي چمتووالی؟ عثمانه اوس خواړه هم ته تیاروې؟ نه ګرانه، مراد د سیمې خلکو ته د روژه ماتې ډوډۍ ورکوي، هغه یادوم. ښه نو ته څه کوې؟ دا منې خاوند نه دی محمد، هغه ته وایم خواړه دې هغه تیار کړي. بله دا چې دې وختو کې لاس تنګ شوی هغه سره هم مرسته وشي. ډېر ښه فکر دې کړی عثمانه، خدای دې در سره مرسته وکړي. ته لاړ شه وروره، والله چې زه په دې حالت کې له ځای نه نشم خوځېدلی. پښې مې ډېر درد کوي. سمه ده، خدای پامان. ځه په مخه دې ښه شه، الله دې مل شه. مدیر صاحب پرون په سیالۍ کې ژوبل شو. په دې پوهېږم، دا پوښتنه کوم چې څنګه ژوبل شو. کله مې چې توپ په سر واهه د مقابل ټیم یو غړي له ما سره ټکر وکړ. البته ته چې هر کله توپ په سر وهې ژوبلېږي او خوله دې هم ژوبلېږي. تو بیا کومې خوا ته لاړه ها؟ سلیم ښوونکیه، پرون مو هم ماتې وخوړه. له دې نه وروسته چې تاسې بریالي شئ معجزې ته اړتیا ده، یا به هم مجبور شئ چې بیا هېڅکله د ټیم د جوړولو نوم په خوله وانخلئ. هو 2 کسان یو، بس څو بجې حرکت کوي؟ یعنې سبا ته به هلته اوسېږو. ډېر ښه، داسې چې دا نو سمه ده. زمونږ کور ته ډېر نه لږ لرې دی، موږ پسې خو موټر زمونږ د کور څنګ ته راځي که نه؟ سمه ده، د چا ملک د موټرو په تم ځای کې ودرېږو. اندېښنه مه کوئ، نه ناوخته کوو. ډېره مننه. تاسو چیرته ځئ که نه؟ عمر له ځان سره اخلئ او له دې ځای نه تښتې؟ هو موږ ځو علي مېرمنې، له تا نه نوره په تنګه شوې یم. زه هېڅکله هم د دې کار اجازه نه درکوم. زوی مې هېڅ ځای ته نشي بیولی. داسې ده؟ څه کوې ووایه، څه کوې ووایه که نه؟ زه لاړه شه هغه ته ووایه چې ستا سکه مور زه یم. وروسته له دومره دروغو نه هغه په تا باور کوي؟ ها څه ته ګورې، ورته ووایه که نه؟ په خیر راغلی وروره، مهرباني وکړه کښېنه. نه کېنه، عثمان مې لټوه، ویې ویل دلته راغلی، دلته نشته. عثمان زموږ هغه محمد اشپز نه دی؟ د هغه څنګ ته لاړه، لږ وروسته راځي. له محمد سره څه کار لري؟ مراد د سیمې خلکو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکوي. عثمان هم لاړه چې محمد ته ووایي چې خواړه تیار کړي. زه لږ کار لرم، هغه تر سره کوم، راځم، وروسته بیا وینو. په مخه دې ښه شه، خوشحاله اوسئ. که محمد عثمان ته د خپل کور په اړه ووایي نو مراد او زه دواړه تباه کیږو. لورې ما درته سلزلې ویلي چې د هغې ښځې په خبرو باندې مه غولېږه. د دې لپاره چې ته ماشوم لرې نه، که څه یې چې له وسې پوروي هغه کوي. کله چې ماشوم د نړۍ ته راغی هر څه تا ته پرېږدي او ځي ورکېږي. مورې هیله کوم بیا یې مه پیلوه. باور وکړه چې په پرله پسې ډول د دې خبرو اورېدلو نه په تنګه شوې یم. موږ یوازې ځو هغه کورنۍ ګورو. بله دا چې کیدای شي هغه کورنۍ موږ ته یو څه ووایي. نه پوهېږم، څنګه چې زه ډارېږم هغسې نه وي. نه زه هڅه خبرې کوم، که زه دومره خبرې اندېوال ته هم وکم
هغه پرې پوهیږي خو ته لورې بیا هم زما په خبرو نه پوهیږي. مورې هیله کوم نوره د موضوع تړو. احمد اوس راځي، هغه هم له موږ سره ځي. زه څه ووایم، ته اوس هم احمد یادوي لورې. لورې نن د چې څوک په څنګ کې دي، سبا ته به هغوی په خپل څنګ کې ونه ګوري نیسان، ووایم چې یوازې به پاتې شي. ته زما خبرې اورې او که نه اورې؟ نه زه یې نور نشم زغملی. مورې هیله کوم داسې مه کوه. دا ستا حق دی چې ته باید په هر څه پوه شې زویه، خو که حقیقت مې ویلی وای تازه قبلولم زویه، له ما سره دې مینه کوله، وروسته له دومره کارونو نه ته ما بښلی شې عمره زویه؟ څنګه یې؟ ښه یم، تاسې؟ ښه یو. راتلونکې سیالۍ چې وګټو اتلان کېږو. سیالۍ ته خو راځئ که نه؟ اوس که زه وغواړم په سیالۍ کې نشم لوبېدلی، دا څه معنا لري؟ ته لکه چې ښوونځی پرېږدې؟ نه کډه کوو، دا ښوونځی خو پرېږده، ان له دې ښار نه هم لرې ځم. ته څه وایې؟ دا خبره هېچا ته مه کوئ، سمه ده؟ سمه ده. ته چېرته ځې وروره؟ ډېر لرې. زه به یو بل نوی ژوند، یو بل نوی راتلونکی ولرم. زه اوس درس ته ځم، وروسته بیا خبرې کوو. سلیم ښوونکي ته هېڅ هم ونه وایي، سمه ده؟ السلام علیکم محمده. وعلیکم سلام. زه درته څه وایم، مراد خلکو ته روژه ماتی ورکوي، یو څوک باید موږ ته خواړه تیار کړي. و مو ویل چې زموږ محمد خوندور خواړه پخوي او هم پکې برکت وي. څنګه دې خوښه ده؟ نه پوهېږم ماښام ته به کار لري او که نه؟ والله چې ښه کار به وشي. په دې وختو کې زما لاس ډېر بند دی، ژوندی دې اوسي. ماشاءالله ستا هغه زوی ما ته ډېر برکتي ښکاري. سلام علیکم. علیکم سلام. وعلیکم سلام. محمده په دوکان کې څوک نشته، زه باید لاړ شم. ته دا پیسې واخله، نور به بیا ګورو، په کار به دې شي. ژوندی اوسې. خدای پامان، خدای پامان وروره. په مخه دې ښه شه، که په وخت نه وای را رسېدلی کار دې خرابه به. لږ پاتې و چې هر څه مې ویلي وای. زر کوه ځان دې چمتو که د قبالو دفتر ته ځو. بله مراده په لاره کې یې؟ سمه ده، موږ هم د قبالو دفتر ته ځو. زه د خدای پامان. له مرستې نه مو ډېره زیاته مننه کوم. ښه ورځ ولرئ. تاسو ته هم ښه ورځ غواړم، هر کله راشئ. په مخه مو ښه شه. څومره نیکمرغه ده که نه؟ په ډېر نږدې وخت کې مور کېږي. زما تر ټولو لویه هیله دا ده چې مور شم، خو له بلې خوا نه زه ډېره ډارېږم چې ماشومونه به پالنه وشم کړی. آیا زه به یوه ښه مور شم سهره جانې؟ څنګه به نشي اصلي، بله دا چې اندېښنې کولو ته هېڅ اړتیا نشته، ځکه کله چې مور شوې ډار دې په زړه کې نه پاتې کېږي. تا خپل زوی واخیسته او د ښه والي لپاره دې بیخي خپل هېواد پرېښوده. دا لوی زړه غواړي. که سلیم نه وای خدای مکړه، تاسې به له څه حالت سره مخ شوي وای. هو خدای دې له هغه نه او د هغه له کورنۍ نه راضي شي. دا چې زه دلته راغلم یوه خپلوانه مې ده، په هغې مې باور کړی و. فکر مې وکړ چې له موږ سره به مرسته وکړي، خو نه. ستا خپلوانه دلته شته؟ هو په اوسکودار کې مې یوه ترور اوسېږي، فاطمه ترور مې. زه وایم چې نه غواړم. دا کار ستا په خوښه نه کېږي ښاغلی فاتح. د درملنې لپاره باید ستا توموګرافي وباسو. ګوره نیم ساعت کېږي چې درته ولاړ یم، سړی دې کړم. دا چې زه نه غواړم نو په زوره مې مجبوروئ. صبر راکې.
بله ښاغلی احمده زر تر زره ځان راورسوه موږ باید د ښاغلي فاتح توموګرافي وباسو اجازه نه راکوي سمه ده تاسې هغه لږ نور هم بوخت کړئ زه زر درځم اصلي په خیر راغلی موري سهرا جانې ته د جمیلې میرمنې ته وړلی شي البته هغه نیسان نه ده یوه ورځ نه یوه ورځ زما زړه دروي نور هیڅ هم نه کوي بیا یې فکر بدل شوی نیسان اوس پرېږده مورې ته پوښتنه وکړه چې ما نن په څه ځان پوه کړی په څه دې ځان پوه کړی که یې واورې باور به ونه کړې مورې څه خبره ده لورې ډېره مې ما اندېښمنه کوه زر ووایه سهرا میرمنه دلته یوه خپلوانه لري نوم یې فاطمه ده په اوسکودار کې اوسېږي ښه ای دا چې هغه ښځه پیدا کوو او د صحرا په اړه ترې هر ډول معلومات لاسته راوړو مورې په اوسکودار کې د فاطمې په نوم زرګونه ښځې اوسېږي اوف مورې البته هغه فاطمه خو یم چې له سوري نه راغلې ده یو بل څه یې هم وویل خو که پیدا نه شوه په تخلص یې ځان پوهوم که دا ونه شو زه بیا سمه پته ترې اخلم ښه ده مخکې له دې نه چې وخت ضایع شي زو هغه پیدا کوو زه نه غواړم چې لا راشم مورې زر کوه مخکې شه زه خانم شاکور ته نه ځم مورې خیر ده مورې زه نه ځم زینب مشره کېږه راغلی نیسان ما ته یو ډېر مهم کار پیدا شو د یو ځوان د مرګ او ژوند مسله ده تاسې له شکران ترور سره لاړ شئ زه به هم هلته لاړ شم زه خو وایم سالم ښوونکي ته باید ووایي چې عمر له دې ځای نه ځي وی ویل چې بل چاته مه وایئ که وی وایو خبره به خرابه شي که خرابه شو سالم ښوونکی مرسته کوي ته خو پوهېږې نه پوهېږم په اصل کې زما زړه هم نه کېږي چې هغه داسې په ښکاره ډول لاړ شي او موږ یې سایل وکړو خیرت دی هلکانو څوک ځي چې تاسې یې سایل نشئ کولی هغه ښوونکی عمر له دې ځای ځي بل ښار ته کډه کوي هغه هم سبا ته های الله اوس پوه شوم چې خندان میرمنې ولې ځواب نه راکوه هغه چیرته دی دلته دی مخکې له دې نه چې عمر لاړ شي زه باید ځان ورسوم عالیه میرمنې ښاغلی سلیمه عمر په ښوونځي کې نشته کور ته مې زنګ وکړ څوک ځواب نه راکوي ښاغلی سلیمه عمر زما سکه زوی دی خندان میرمنه هغه تښتوي که چا ملک د موټرو په تمځای کې بسته پورته کېږي هیله کوم مرسته وکړه زر کوه چې ځو مور دې چیرته ده ګرانې هلته نسته ده څه وایې په خیر راغلی ترورې لورې ولې دې ځان نه دی تیار کړی نه ځې نه ترورې نه ځو احمد ته یو کار پیدا شو د کوم چا د ژوند او مرګ مسله ده فقط زه انسان نه یم داسې پیښې کېږي کار ورته پیدا شوی لورې احمد چې نشته موږ به لاړ شو زنګ مې وهلی هغوی موږ ته په تمه دي نه پوهېږم ترورې زه چې راحته نه اوسم څنګه به شي اوس خو کومه خبره نشته لورې ما هغې ته زنګ وهلی زه اوس یو ځل د عثمان څنګ ته ځم ته هم زینب خانم شاته وسپاره او وروسته بیا د موټرو په تمځای کې سره یو ځای کېږو نیسان جانې زما کار ډېر نه ځنډېږي زر راشي سمه ده سمه ده ترورې بیا سره وینو اوف احمده اوف
یوازې یو څو معاینات کوي هر کار به وشي لږ صبر وکړه زه نه پوهېږم ته ولې په ما دومره فشار راوړې زه ژوند کول نه غواړم معاینات کول هم نه غواړم ما په ارامه پرېږده فاتح څنګه چې ته فکر کوي حالت هغه نم جدي دی کېدای شي ناروغي د ډېره جدي وي بې ځایه اندېښنه مه کوه احمد ملا صاحب زه د ژوند کولو په کیسه کې نه یم ته وګوره څومره مصیبتونو سره مخ شوی وم هغه بسنه ونه کړه چې دام پیدا شو زه تل له مصیبتونو سره مخ کېږم فاتح ګوره په دې اړه خبرې کوو خو بسنه کوي چې ته یوه ورځ پاتې شي چې ستا معاینات وشي وروسته بیا هر چېرته چې ځې موږ درسره مرسته کوو هیله کوو په دې معنا چې وروسته بیا ما په ارامه پرېږدې سمه ده هر څنګه چې ستا خوښه وي ښاغلی احمد سلام څنګه سلام ډاکټر صاحب ښه یم تاسې څنګه زه هم ښه یم مننه کوم ناروغ مو څنګه دی اوس په توموګرافي کې دی ډاکټر صاحب د هغه حالت به څنګه شي ښکاره ده چې هغه هیڅ نه غواړي چې درملنه یې وشي ګوره ښاغلی احمده زه باید هر څه ښکاره ووایم ناروغ مو له جدي ګواښ سره مخ دی تر څو چې د هغه درملنه خلاصیږي باید یو څوک یې په څنګ کې وي تر څو چې د هغه سره هر ډول مرسته وکړي اندېښنه مه کوئ زه یې تل په څنګ کې اوسېږم هسې نم د اوس لپاره څوک نه لري پوهېږم زه هم دلته یم که څه شي ته د اړتیا وه راشي ماته ووایي سمه ده مننه کوم د خدای په امان خواږه وریژې دانیا هګۍ غوښه رومي او اوبه هم راوړئ ګوره په لیست کې دې هم نه دي لیکلي الله الله هغه جلۍ څه شوه نه غواړم زه له چا سره خبرې کول نه غواړم څه وشول لورې ما درته سلزلي وویل چې د هغې ښځې په خبرو باندې مه غولېږه د دې لپاره چې ته ماشوم لره نه کله وسې چې څه پوروي هغه کوي کله چې ماشوم د نړۍ ته راغی هر څه تاته پرېږدي زی ورکېږي زه اوس څه وکړم خدایه فاتح څه خبره ده زه په هر څه پوهېږم نرسانو چې خبرې کولې وه مې اورېدلې زه مړ کېږم څومره ښه خبره ده که نه کومې ورځې ته چې په تا هم رانږدې کېږي په کوم خدای چې ته باور لرې آخر هغه هم له ما سره مرسته وکړه زما کار یې اسانه که ما خو ځان وژنه کوله خو اوس ورته اړتیا نشته فاتح داسې فکر مه کوه د خدای په مرسته سره ښه کېږي البته چې اړتیا نه پیدا کېږي ملا صاحب ځکه چې زه درملنه نه غواړم ژوند زما ژوند دی ځان هم زما ځان دی اوف ګاونډۍ دا څومره ګرمي ده رښتیا وایه خو هېڅ ساه نه اخیستل کېږي والله چې داسې ګرمي مې هېڅکله هم نه وه په دې لیدلې ورځو کې هوا ګرمه ده زړه مې بخښنه تنګېږي غواړم زه فاطمه میرمنه لټوم میرمنې مهرباني وکئ زه یم یعنې فاطمه میرمنه تاسې یئ تاسې څوک یې میرمنې
ماشاءالله پلاره هر څه د چمتو کړي. هو ماته یو کار وسپاره، ته بیا بېغمه اوسه. عثمان وروره نور میزونه چیرته کیدو؟ دلته یې کېږدئ. ها څه خبره ده رجایي؟ کومه ستونزه ده؟ ښاغلی وکیله زه درته کوم ماشوم ښکارم؟ ها په هر څه پوه شوم. دا سیمه ډېر ارزښت پیدا کوي. ښاري پراختیا ورته وایي، څه وایي د هغه له امله ښکاره ده تا زما ځای په ارزانه بیه واخیسته، وروسته یې بیا 5 برابره په لوړه بیه پلوري. همداسې ده د قانون پر ضد مې کار نه دی کړی. ستا په خوښه مې اخیستی، که تا نه وای پلورلی ما هم نه اخیسته. هڅه مه کوه چې نور څوک ولمسوي. زه بیا سبا ته درته زنګ وهم. اوس نو له دې ځایه لاړ شه، بیا خبرې کوو. ماته ګواښ کوي وکیله؟ زه درته ګواښ نه کوم، خو که ته وایې چې زه به خلک ولمسوم نو زه درته دا توصیه کوم، له دې کار نه دې تېر شه رجایي. همدومره. ته بیا هم په یو ډول سره ماته ګواښ کوي مراد وکیله. که زه ستا پر ځای وای نو د ګواښ کولو پر ځای مې ښه چلند کولو ته ارزښت ورکوم، ځکه چې کله دې خبرې نه د سیمې ټول خلک خبر شي، پلار دې خبر شي، او هر څه برعکس کېدلی شي. کومې پیسې چې ته غواړې هغه به هم شمال ویسي وکیله. د اوس لپاره دا واخله، د اوس لپاره. زویا هغه سړي درنه څه غوښتل؟ یوه ستونزه یې درلوده، له ما نه یې هیله وکړه. زویا هغه سم سړی نه دی، له خدای بخلي خیري سره یې څه وکړل، خو بیا هم خپله پوهېږئ. اندېښنه مه کوه پلاره، زه داسې کسان په خپل جیب کې ګرځوم. د روژه ماتې لپاره خو څه کم نه دي. نه نه شکر دی، هر څه شته. زر کوه زویه پاڅېږه، بس را روان دی. عمره صبر وکړه. څه خبره ده مورې؟ عالیه مېرمنې، عمره ستا سکه مور یم زویه. دا چې ما تا ته حقیقت نه دی ویلی ومې بخه. دروغ، دا دروغ وایي. باور پرې ونه کړې. د دې لپاره داسې وایي چې ته دلته پاتې شې. ته یوازې یوه سکه مور لرې، هغه هم زه یم. ته ولې داسې کوې؟ وژنم دې، پوه شوې؟ زه له تا نه نه ډارېږم، له تا نه نه ډارېږم. ته ما نه نشي اخیستلی. وژنم دې، زه دې وژنم. زه دې هغه سکه مور یم، زه له تا نه نه ډارېږم، واټې اورېدل نه ډارېږم. زما سکه مور عالیه ترور مې ده. تاسې ما ته دروغ ویلي دي. له تاسې دواړو نه کرکه لرم. زویا په دې ډول سره پرې فشار مه راوړئ. عمره
زه اوس څه وکم خدایه؟ زه اوس څه وکم ها؟ هر څه خو تا برباد کړل. دا چې زه څوک یم دومره مهمه نه ده میرمنې. زه د صحرا لپاره راغلی یم. د صحرا لپاره؟ هو، ته د صحرا ترور نه یې میرمنې؟ نه، دا خبره له کوم ځای نه شوه. زه خو صحرا نه پیژنم. آرامه اوسه، زه د صحرا په اړه در سره خبرې کوم. کوم بد نیت نه لرم. زه د هغې په اړه معلوماتو ته اړتیا لرم. ما خو تاسو ته ویلي و چې زه صحرا نه پیژنم میرمنې. هیله کوم له دې ځای نه تللی شئ. نه، دا هرومرو کومه خبره پټوي. جابر، دا ښځه هرومرو جابر را لېږلې ده. خدایا ته له ما سره او صحرا سره مرسته وکړه. زویه یو ځل ماته غوږ شه. ته اوس هم خبرې کوې؟ هغه دې حالت ته تا ورسوه. عمره خاندان مېرمنې، اوس د دې خبرو وخت نه دی. ته نه وینې سلیم ښوونکیه؟ زما زوی دې حالت ته دې ښځې ورسوه. دا چې زه دې د په څنګ کې وم ما ته یې بسنه کوله. په اصل کې هر څه تا برباد کړل. بس دی، دواړه له ما نه لرې اوسئ. سمه ده، ما ته یې پرېږدې مېرمنو. عمره اوس موږ څه کوو ته پوهېږې؟ یا ته چې څه غواړې هغه کوو؟ زه نه پوهېږم چې څه وکم، چېرته لاړ شم. په دې لویه نړۍ کې زه بیخي یوازې یم. داسې کېدلی شي ما سره لاړ شه، علي وفا هم راځي، کیسې او خبرې به وکړو. زر کوه. زه هغه هېڅکله تا ته نه پرېږدم. هغه ما لوی کړی، یوازې زما زوی دی. پرېښودل څه معنا لري؟ زه د هغه سکه مور یم. زه ډاډمنه یم چې عمر اوس په هر څه پوهېږي او یوازې ما غوره کوي. تا غوره کوي؟ ته څوک یې ها؟ ته یوه خدمتګاره یې. هغه ته د شتمنو خلکو غوندې ژوند ورکولی شي؟ ښه ژوند ورته په برخه کولی شي ها؟ ما داسې کوم کار ونه که چې هغه وډاره شي، خو زه یې له کور نه وویستلم. یوازې همدا یې ویل چې زه نه پوهېږم، نه پیژنم، خو ډېره وارخطا شوه. هرومرو هغه کومه خبره پټوي؟ که نو ولې وډاره شي؟ ولې به دومره وارخطا کېږي؟ فکر کوم له صحرا نه به ډارېږي، خو زه پوهېږم چې له هغې نه څنګه معلومات واخلم. ښه، تا څه وکړل؟ د سلیم سره وغږېدم، لږ وروسته سره وینه او خرید ته ځو. آفرین، ته چې زما په خبرو عمل وکړي، هر څه چې غواړي هغه به لاسته راوړي. اوس نو وړ د میسان دی، خو لږ پاتې، هغه به هم سمې لارې ته راولم لورې. څه فکر کوي مورې؟ غواړي څه وکړي؟ ته هغه ماته پرېږده. زه یوازې داسې یو کار کوم چې له هغې سره په کارونو کې مرسته وشي. فاطمې مېرمنې، ښاغلی هانا، زما زړه به دې اوس درولی و. زه د هغه پور لپاره راغلی یم، د هغه وخت پوره شوی دی. پوهېږم، اوس مې روزګار لږ ښه نه دی، ما ته لږ نور هم وخت راکړه. د څه شي وخت فاطمې مېرمنې؟ په اسنادو کې چې کومه نیټه لیکل شوې، له هغه نه وخت تېر شوی، 2 ورځې نور هم وخت لري. پیسې باید ما ته وسپارې. داسې مه کوه ښاغلی هانا، زه هغومره پیسې په 2 ورځو کې څنګه پیدا کړم؟ زه نه پوهېږم، کله چې کور د اخیسته فکر به دې کړی و. نیسان لوره چیرته وې؟ ولې رانغلې؟ خیریت دی؟ کومه خبره شوې؟ لږه ناروغه یم ترورې.
اندېښمنه شوم زنګ مې درته ووهه ځواب دې رانکړه که غواړې نن ارام وکړه سبا ته بیا ځو نه ترورې زه نه غواړم ولې لورې هغې میرال د فکر بدل کړی هیچا زما فکر نه دی بدل کړی یوازې زه نه غواړم خیر د ترورې زه هسې نه خپل ځان ښه نه احساسوم دا موضوع نه راتړو سمه ده لورې ځان ته دې ډېر پام کوه دا ټول کارونه ستا دي که نه میرال څه وشول ایفا خبرې هم رانه که سلیم ښوونکي زنګ وهه خو پوه نه شوم چې څه خبره ده دا خو مار دی دا دلته څه کوي سلام ځوانانو عمره ته نه یې تللی ځوانانو عمر یو سخت حالت سره مخ شوی په دې حالت کې تاسو ته اړتیا لري اړتیا ده چې لږ ارام وکړي او فکر سم شي تاسو هم ورسره مرسته کوئ البته ښوونکیه هر څه مو چې له وسې پوروي کوئ داسې چې د نو عمر د تاسو ته امانت وي بله دا چې د خپل ټیم د راتلونکي په اړه هم خبرې کولی شئ که ستونزه وه ماته خبر راکړئ موږ چې اړتیا نشته تا ته زنګ ووهو موږ چې یو ځای واوسو هره ستونزه حلولی شو راځه عمره چې چکر ووهو فیفا عمر ته پام کوه یوازې مه پرېږده سمه ده سمه ده ښوونکیه ته اندېښنه مه کوه سمه ده زه لاړ شم فاطمې ترورې ته دلته څه کوې شکران مېرمنې راته وویل چې ته دلته یې کار دې پیل کړی لورې مبارک دې وي ژوندی اوسې ترورې خو ته خانه ښکاري کومه خبره شوې سهرا لورې زه غواړم تا ته یو څه ووایم خو پام کوه چې ونه ډاره شي څه خبره ده جابر ستا پل پیدا کړی سهرا څه څنګه یې زما پل پیدا کړی نن یوه ښځه رالیږلې وه ستا په اړه معلومات غوښتل البته چې ما ورته هېڅ هم ونه ویل له کور نه مې وویسته دروازه مې ورپسې بنده کړه علي هغه له ما نه علي اخلي هغه سړی یوازې علي له تا نه نه اخلي سهرا هر وخت چې واره برابره شوه لومړی تا او بیا ما وژني بخښنه غواړم چې په تمه شوې نه ګرانه نه یم په تمه شوې ښه ووایه چېرته ځو زه خو په خرید کولو سم نه پوهېږم اصلې اندېښنه مه کوه زه ډېره ښه پوهېږم یوې ملګرې مې راته یو ځای ښودلی حسینه هم هملته ځو داسې چې دا نو سمه ده ډېر وخت خو به نه ځایې کېږي هغه ځای چېرته دی یوه شیبه کارت به زما په بکسه کې وي توبه خدایا بکسه مې په بوتي کې هیره کړې زو زر یې اخلو سمه ده پیسې ما سره شته نه ګرانه پته موږ ته پکار ده همدارنګه مننه کوم خو په خپلو پیسې اخلم ستا په پیسو تا ته ډالۍ نشم اخیستلی که نه خپله خوښه دې ده اوس نو زه تا ته څه نه وایم په داسې حالت کې زه باید یو څه واخلم که نه ښه سمه ده راځه چې ځو موږ باید ارام اوسو ترورې کله چې راتلې شاوخوا ته دې پام وشه خو به نه یې څارلې نه پوهېږم انشاءالله چې چا به نه یم څارلی سهرا جانې زما بکسه دې نه ده لیدلې رانه هیره شوې وه په خیر راغلی دا مې ترور ده دا زما مشره ده خوشحاله شوم تاسې هم له سوري نه راغلی ترورې
سلیم زما کوژدن دی. لورې څو ورځې کېږي چې په ذهن کې مې یوه خبره ګرځي. تاسې له پولې نه څنګه راتېر شوئ؟ دا چې له تا سره خاوند دی نه وه، ته یې څنګه له خپل زوی سره پرېښودلې؟ هغه ما له یو خیر خواطر کس سره د کاغذ په مخ خبره جوړه کړه او هغه ستونزه مې حل کړه. هغه یو ډېر ښه انسان دی ترورې، یعنې په خپل ژوند کې مې داسې ښه انسان نه و لیدلی. خوشحاله شوم. لوسري نه څه وخت راغلې؟ بخښنه غواړم ترور مې کور ته لېږم سلیم ښوونکیه چې لږ ارام وکړي. موږ بخښنه غواړو چې تاسې مې په خبرو کې بوخت کړئ. سهره جانې ته کولی شي چې نن وخته لاړه شي. ډېره مننه کوم. له ما نه هېر شو چې درته ووایم علي نن شپه د افادې کور کې پاتې کېږي. یو ملګری د هغوی مرستې ته اړتیا لري. سمه ده، د خدای په امان. ښه ورځ. سمه ده، نور وځو. زر کوه. په اصل کې زه هم تا غوندې یم عمره، یعنې زه هم ستا غوندې ډېر وروسته پوه شوم چې سکه مور مې بل څوک ده. په پیل کې ورسره عادت نه وم. آن له هغې نه مې هم کرکه کوله. وروسته څه وشول، څنګه وشول نه پوهېږم، خو یو ناڅاپه ورسره عادت شوم. مینه مې ورسره پیدا شوه. ستا هم ورسره مینه پیدا کېږي ځکه چې ته د هغې مینه احساسوې. زه سم نه پوهېږم چې ستا حالت څنګه دی څنګه نه دی، خو سکه مور دې له تا سره مینه لري. هغه هم ډېره مینه لري، زه ډاډمن یم. زر کوه عمر چانه دا وڅکه، خو که یې ونه څکې نه لویېږي. زر کوه. خدایا ته له ما سره مرسته وکړه. شکر دی چې علي نشته. همدلته پاتې شه، سبا ته خدای مهربانه دی. زه سبا ته څه وکم سهرا لورې، چېرته ووسېږم نه پوهېږم. یوه چاره پیدا کوو ترورې. خیر کې آرام اوسه. ته اوس د خوب کوټې ته لاړه شه او پام کوه چې راونه وځې. سهرا لورې بخښنه غواړم چې په دې وخت کې مې په عذاب کړې، خو سبا سهار ته تا چې کوم ډول کلچې ښودلې وې هغه پخوم. د کلچو اړین مواد څه و لورې؟
نیسان څنګه یې ښه یې؟ ښه یم. د هغې کورنۍ لیدو ته لاړې؟ ته چې رانغلی نو زه هم. ما به وویل چې ماته مه په تمه کېږه. له دې نه وروسته به تل همداسې وي. زه به تل هر ځای ته یوازې ځم. له دې ماشوم نه یوازې ساتنه کوم. ته زما په څنګ کې نه اوسېږې. دا چې هره ورځ له کور نه وځې دا کار به څومره دوام وکړي؟ نیسان ته هڅه وکړه چې زما په حالت پوه شې. د امام له نوم نه معلومه ده امام هغه څوک ده چې د خلکو په مخ کې ودرېږي. که زه له هغوی سره ونه اوسم ښه کار نه کېږي. سمه ده ته هم حق لرې چې په ما غوسه شې خو ژمنه کوم چې سبا ته یو ځای ځو. سمه ده؟ زه نه غواړم چې لاړه شم. په هر حال ته مې په دې وخت کې په عذاب کړې. زه دننه لاړه شه. حسنم سبا سهار ته وخته پاسېږو. سمه ده ترورې شپه دې په خیر. شپه دې په خیر لورې. زه ورته ووایم چې داسې یوه خبره شوې. نه نه یې وایم. حسنم له موږ سره ډېر په زحمت شوی خو که جابر موږ پیدا کړي یا فاطمه ترور مې څوک وګوري هغه وخت بیا څه ووایم. شپه په خیر. شپه په خیر. درنو مقتدیانو روژه د رحمت او مغفرت میاشت ده. د برکتونو میاشت ده. له حکمتونو نه ډکه میاشت ده چې په کال کې یو میاشت راځي او تیریږي. مونږ ته له ګناهونو څخه د پاکېدلو یوه وسیله ده. روژه مونږ ته یو ډېر ښه زیری هم راکوي. داسې زیری چې انسان له انسان سره ټولنه له ټولنې سره نږدې کوي. کله چې د روژې مبارکه میاشت پای ته رسیږي نو بیا د اختر مبارکه ورځ را رسیږي. اختر له زړونو نه د کینې د ختمېدلو ورځ ده. په زړونو کې د مینې پیدا کولو ورځ ده. د پخلا کېدلو ورځ ده. د یووالي ورځ ده او د نفاق د ختمولو ورځ ده. د اختر په ورځ کې هر کار چې په ښه نیت سره وشي لکه روغبړ کول، یو بل سره لیدل، اختر مبارکي کول او په دې کار سره د انسانانو زړونه له کینې نه پاکیږي. ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې له یو بل سره د دښمني کولو نه تیر شي او له یو بل سره پخلا شي. ځوانان او سپینګیري، ښځې او ماشومان، عالمان او جاهلان، ښوونکي او زده کوونکي، کارګر، دکاندار، هر څوک چې په زړه کې ښه نیت ولري خدای په هغه رحمیږي او خوشحالي ور په برخه کوي. دا چې دا کار یې څنګه وکړه، ولې دې وکړه او داسې نور؟ زه څه کولی شم؟ بله چاره نشته لوري. د څه شي پرېکړه دې کړې؟ څه پرېکړه دې کړې؟ جابره ووایه چې صحرا چېرته ده؟